السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ډیرو محترم ورونو د امیر صاحبانو وظیفونه قلار شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسنون طریقې د خپل ژوند برخه وګرځوي. دنیا او آخرت خیرونه دی پدې کې. مخکې موږ په دې باندې خبره کړې وه چې د فرض منځ نه وروسته ښایسته اذکار دي او داسې اذکار دي چې مؤمن انسان د هغې فایدې ته وګوري نو کله به هغه پرې نه دي. او دا خبره مو سره کړې وه چې ډیر خلک داسې شته دی چې هغه په دغه وخت کې نور حرکات کوي. څوک په سر باندې لاس ږدي، څوک چې دی هغه سترګې ښکلوي او ناشنا چې دی حرکتونه کوي. نو ډیر ملګرو پکې دا ویلي چې دا خو د الله نومونه وایي، نو دې کې عیب څه دی؟ عیب هم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نومونه ډیر ښه یادو، په مطلب یې ډیر ښه پوهېدو او د اجر او د ثواب اندازه هغې ته ډیره ښه وه، خو هغه د عمل په دغه وخت کې نه دی کړی. نو ته یې ولې کې؟ ته د چا امتي؟ تا نه چې دی تپوس هغه د چا په باره کې کېږي او په تا باندې اتباع د چا واجبه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بیا ولې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال پرېږدي چې په دې وخت کې کړي دي او د امیر صاحب او د مولي صاحب دغه وظیفې چې دی ته راخلي چې هیڅ ثبوت یې نشته دی، هیڅ مثال یې نه دی موجود، په 20مه پېړۍ کې جوړ شوي عملونه دي او په دې وجه باندې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه پاتې کېږي. نو ولې به چې دی موږ په دې باره کې خبرې نه کوو؟